غټ مړی وشي که نه نو غټ ملا یې جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتاړه جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقي که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم دی ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچوه ما ولې ویل پړق وایي جاز له شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې معلومې دي یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مین اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړی پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې ووایي چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو 20 ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې یې ووایي بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو هغه ښځې یې ووایي چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړه پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شه اوبه هم وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې من جیلونه تیر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ دا خدای هم خوار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي وایي دا ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی یعنی ستا ښکر دی زما نشته ستا لکۍ ده زما نشته ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته ووایه یو شی دی مولانا هزاروی رحمت الله علیه دی خدای غریق رحمت کړي عجیبه سړی هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی
یو فرق شتا چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مڑا سے دے ٹی وی بد وي هم خلاصه خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نوتی مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے ور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي. ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اړو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي راني دي ګاډي وانه. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه دي ما زه ورپسې کړم. چا جنډین چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي که نه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ ښځم درنه ایرئ ښځه دې منډوئ مور دې منډوئ ښځه دې منډوئ تام نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه مال سره راځي. الیکشن په وخت کې خو ته مولا پکې لا چا کړی دی. نه مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري. اوس رامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه کړي سم کار کړي. خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي. خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې. ته خو د کوچیانو روړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر. ته خو خیر مارې خیر غواړې لږ امداد در باندې بند په ملک کې دې سال جوړ کړی. تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ کله کله ډکې وایم ایو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي هغې خدای همزولی بیړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي. د چا پوزې چیتې دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او دې ګورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړی. ښه نو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بد قسمته یې بیړم غرقه